السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیت المقدس په مقدس مکه یا مبارک ځای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ټول انبیاء ته امامتي کړې و او د دې ځای نه اسمان طرف ته سفر کړی و. د بیت المقدس تاریخ ډیر پخوانی دی. ډیر انبیاء د دې په گاوند کې وخت تیر کړی دی او په دې کې دی الله بندگی کړې ده. بیت المقدس باره کې ډیر سوالات انسان ذهن ته راځي، لکه بیت المقدس چا جوړ کړی دی، کوم بادشاهانو په دې حکمرانی کړې و، هیکل سلیمانی څه څیز دی او یهود د بیت المقدس باره کې څه عقیده لري. په دې نشیز کې بنن تاسو سره د سوالات جوابات ملاويږي. نور عزیز موږ سره المسجد الاقصى المبارک. بیت المقدس تقریبا د فلسطین په منځ کې واقع دی. قدس عبارت یې راغ دیوال نه کم چې چاپیره دی د قبله الصخره د زیړ ګمبد نه. د دې مسجد اقصی نه چاپیره نور هم ډیر شي مساجد شته دي. د اقصی مضلع شکل کې دی. د دې مساحت په اوږدوالي کې سیوا دی، په پلنوالي کې کم دی. د اقصی مغربي طرف ته اوږدوالی 491 میټره پورې دی او شرقي طرف ته 462 میټره پورې. د شمالي طرف ته 310 میټره پورې او جنوبي طرف ته 281 میټره پورې دی. مسجد اقصی چا جوړ کړی دی او د دې بنیاد چا خو دی. دې باره کې د مورخینو اختلاف دی. بعض مورخین وایي چې د ملائکه جوړ کړی دی، بعض وایي چې آدم علی السلام جوړ کړی دی، څوک وایي چې د دې جوړونکی سام ابن نوح دی. بل رای به کې دا ده چې د ابراهیم علی السلام جوړ کړی دی، لیکن صحیح خبره ده چې د آدم علی السلام جوړ کړی دی، ځکه چې دا دویم مسجد دی چې جوړ کړی شوی دی په مقدس مکه باندې. د دې د مسجد الحرام منځ کې 40 کاله فاصله ده، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. د مسجد اقصی بنیاد بار خوده شوی دی او دا بار روان کړی شوی دی. لکه ابراهیم علیه السلام دا جوړ کړی او په سن 2000 کې قبل المیلاد او د دینه بعد د ابراهیم علیه السلام زامنو د دې بار تجدید کړی دی. لکه سليمان علیه السلام د دې تجدید کړی او په سن 1000 کې قبل المیلاد. ډیر بیا د مسجد اقصی په گاوند کې وخت تیر کړی دی. دا یو مبارک ځمکه ده. د ځمکې ته ملائک ډیر کرت راغلي دي او په دې ځمکه کې ډیر انبیا را لېږلي شوي دي. په مسجد اقصی باندې ډیرو بادشاهانو حکمرانی کړې ده. اول د مصر د حکامو سره وو، بیا د الملک اخناتون په زمانه کې باندې په دې باندې قبضه وکړله او د ډیر وخت پورې د هغوی سره وو. بیا څه وخت کې داود علیه السلام د ښار فتح کو او تقریبا د 40 کالو پورې بیا حکومت وکړو. بیا د زوی سليمان علیه السلام د 33 کالو پورې په دې ښار باندې حکومت کړی. بیا 586 کې قبل المیلاد نبوخذ نصر په دې ښار باندې قبضه وکړله. بیا اسکندر الاکبر په خپل زمانه کې په دې باندې قبضه کړې و. د دینه بعد ډیر بادشاهانو په دې ښار حکومت کړی دی، لکه بطلیموس، بیا سلیکوس نیکاتور، بیا بومبیجی. د دینه بعد د ښار د عیسایانو په قبضه کې راغی. د عیسایانو بادشاه قسطنطین الاول په دې ښار کې د عیسایانو لپاره یو کنیسه جوړه کړې و. بیا څه وخت کې فرانس ولو په دې ښار باندې قبضه وکړه، لیکن دا قبضه د لږ وخت پورې و او د دینه بعد د ښار دوباره د عیسایانو کنټرول ته راغی او د ښار د دوی سره په لاس کې و تر دې چې د دویم خلیفہ عمر بن الخطاب رضی الله عنه زمانه کې مسلمانانو د ښار فتح کو 537 میلادي کې. عمر رضی الله عنه فتح کولو نه بعد مسلمانانو دې مسجد لډیر اهمیت ورکو. په عصر الاموي کې ډیر بادشاهانو د دې مسجد تجدید وکړو او د لنیو بنیادونه کې خودل. په 1095 عیسوي کې د عیسایانو یو په بوربان ثاني د صلیبي جنگونو اعلان وکړو. عیسایان په غټ تعداد کې راووتل. د دې مسلمانانو سره جنگونه وشو. دغه جنگونو په نتیجه کې عیسایانو قبضه وکړه په بیت المقدس باندې. د دې حملې نه بعد بیت المقدس د عیسایانو قبضې ته راغی. هغه په دې باندې 88 کال پورې حکومت وکړو تر دې چې صلاح الدین ایوبي راغی او بیت المقدس د عیسایانو د قبضې نه آزاد کو. بیت المقدس مسلمانانو په لاس کې وو د 200 کال پورې تر دې چې په اولنی جنگ عظیم کې برتانی په دې ښار باندې قبضه وکړه او د دین بعد د ښار یهودو ته حواله کو. په 1948 عیسوي کې اوس راځو هیکل سلیمانی ته. نو هیکل سلیمانی دا ولنی عبادت خانه و چې سليمان علیه السلام جوړ کړی و د يهودانو لپاره. دا هیکل په فلسطین کې و تر دې چې نبوخذ نصر په دې باندې حمله وکړه او هیکل سلیمانی وران کو. د يهودو دا عقیده ده چې هیکل سلیمانی په دغه ځای جوړ شوی او په کوم ځای چې نن سبا بیت المقدس دی. مسلمانانو دا جبرن اغسته دي، لیکن ډیر مورخین د يهودانو د دې خبر نه انکار کړی دی او دا ویلي دي چې هیکل سلیمانی وجود نه لري په تاریخ کې. د دې وجه دا ده چې بیت المقدس سليمان علیه السلام نه مخکې جوړ شوی او داغه نه بعد هم موجود. نو دا خبره کول چې سليمان علیه السلام د مسجد اقصی په ځای هیکل سلیمانی جوړ کړی دا دروغ دی او د دې ثبوت نشته په تاریخ کې. يهوديانو د هیکل لا قصه دې لپاره مشهوره کړې ده چې بیت المقدس وران کی. يهوديانو د هیکل لا خبره هله شروع کړه کله چې دوی په فلسطین کې ځمکه میراو شو. يهود مسلمانانو سره سخت بغض لري. دی وجنه یو يهودي په 1969 کې بیت المقدس ته ور واچو. په دې سره د صلاح الدین ایوبي منبر وسوځیدو او په مسجد کې دا ور خور شو. نږدې و چې په دې اور کې د مسجد ګمبد هم سوځېدلی وی، لیکن دغه وخت کې مسلمانان راورسېدل هغوی دا اور مړ کو. نن سبا د یهودو میشن دا دی چې بیت المقدس وران کی او د دې په ځای هیکل سلیمانی جوړ کی. په دې مقصد کې د کامیابیدلو لپاره يهوديانو نن سبا ډیر ظلمونه شروع کړي دي په مسلمانانو باندې، لیکن دا خبره یقیني ده چې دوی به چېرته هم په خپل مقصد کې کامیاب نشي. الله نه سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی دې د مظلوم مسلمانانو مدد وکړي په فلسطین کې او الله سبحانه وتعالی د فلسطین ځمکه د يهودو نه صفا کړي. آمین.